د نن پنجشنبې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ایران په کرمان ولایت کې 2 پرلپسې چاودنې غندلي او دغه کړنه یې ستر جنایت بللی. د افغانستان د اسلامي امارت رسمي ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي اسلامي امارت په افغانستان کې داسې سرتاسري امنیت تامین کړی چې افغانان یې 40 کاله ارمنجن وو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پنجشیر امنیه قماندان او یو شمېر علماو او قومي مخورو سره د لیدلو پر مهال ویلي د نظام پایښت لپاره د علماو او قومي مشرانو سلا مشورې مهمې دي او د حکومت چارې د خلکو د غوښتنو پر اساس پر مخ ځي. د افغانستان اسلامي امارت د اداري کمیسیون غونډه نن د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ او د یاد کمیسیون د غړو په ګډون ترسره شوه. د شمال ختیځ زون د پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 529 پولیس له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو د ګډې کمیټې په شپږمه غونډه کې د افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د ټینګښت او د متقابلو اړیکو په پیاوړتیا د پاکستان پر ژمنتیا ټینګار کړی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې بهر ته د $2 میلیونه په ارزښت قیمتي ډبرو صادرات شوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وايي د کندوز ولایت اړوند د شیرخان بندر په بارولونکي ترمینل کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت یوې رغنیزې پروژې چارې پیل شوې. د ننګرهار مرستیال والي د یو خبري کانفرانس پر مهال ویلي په یاد ولایت کې 98,514 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوي او 132,808 جریبه ځمکه نوره د بررسۍ په حال کې ده. او وروستی خبر د کونړ ولایت اړوند ماڼوګي ولسوالۍ کې د 23.5 میلیونه افغانیو په لګښت د یو روغتیایي مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه.